مجنون په لیلا عاشق و، منډې به یې والې، کله یو خوا کله بل خوا کله بل خوا. او دا مجنون قیس یې نومو، قیس. مجنون لیوني ته وایي. د دې ډېرو منډو ترلو د وجې نه خلکو په لیوني مشهور کړو چې لیونی خشته او ډېر ښکلی او لیلا تکه توره وه، توره. نو خلکو به وی چې دا لیل شپې ته وایي، تکه توره وه. نو مجنون ته چا وی چې ته څومره خشته څومره توره وه، د خدای شان دی، او پسې لیونی و، د بدي شو، د دې بدي شو، د دې نو خوښه دی. نو لیلا ته خلکو وی د خدای نیکبخت ته خو وګوره دا لک څومره خشته ښکلې در پسې لیوني په نورونو ګرځي، په منډو سر دې وي نه مې دی خوښ، نه مې لګي. مجنون ته خلکو وی ګوره توره چوړی ده، سب پکې ځان دې لیونی کړی دی. وی تاسو ورته زما په سترګو نه دي کتلی، تاسو زما په سترګو نه دي کتلی، تاسو په خپلو سترګو ګورئ. نو چې دا ډېر پلار خو په بچي خفه کېږي، نو پلار ورته راځه بچی بیت الله ته ځو، یو دوا له دې بوزمه، او اخري ځای خو د دوا مغه دی چې د خدای نه وغواړو چې د دې غم خلاص شي. پلار په مخه که هغه زمانه کې خورش کمو، بیت الله ته بوته او د بیت الله په غلاف کې ولا سر وردن نه که. او پلار ورته وایي بچی جاړي ورته پلار بچی زه یو دوا کوم امین پې ووایه. وایه بابا؟ وی وایه بچی اللهم ارحنی من لیلا و حبها، یا الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه دمه که، الله ما د لیلا او د هغې د مینې نه بچی دا دوا وکړه که د دې غم خلاص شو. دا په نورونو ګرځې، دا په بارانونو کې منډې وې، ډوډۍ چای دې نشته، غرق شوې. هله ووایه بچی، غلی دی، هله بچی وایه که نه اللهم ارحنی من لیلا و حبها، الله د لیلا او د هغه د مینې نه مې خلاص کړي، ما دمه که. خوشحال بچی دې څه وایي؟ لاس یې اوچت که اللهم من علی یا من علی بلیلا و حبها، خدایا یو احسان خو را سره وکړه، یو احسان وکړه ادا چې د دې لیلا سره خو مینه نوره زیاته که، د دې لیلا او د مینه نوره زیاته که، پروردګار احسان وکړه. او پلار هلته پې په سکونو پلتو شروع کړه، تا مرداره هلاک شي، ما راوستی چې دې غمه به خلاصېږي، ته خو نور غواړې، ته خو نوره غواړې. نو یو شعر یې ورته ووایي، یو شعر یې ووایي اللهم لا تسلبني حبها ابدا، یا رب لا تسلبني حبها ابدا، يرحم الله عبدا قال آمینا. یا الله د لیلا د مینه خو ما نه چتې لر نه کړي، اوس پلار ته لروستی دی، دې څه کوي؟ یا رب لا تسلبني حبها ابدا، الله د دې لیلا د مینه ما نه لرې نه کې، د رانه خوا نه کې. يرحم الله عبدا قال آمینا، خدای زما په دې دوا چې کم بنده امین وي په هغه رحم وکړي. مطلب دا چې بابا امین پې ووایه چې خدای د باندې رحم وکړي، امین پې ووایه چې خدای باندې رسېدلی. نو واقعي چې مینه لکې راشي بیا داسې مینه، بیا نه پنوري نه پنوري نه په بادي نه په باراني. بیا حضرت ابوبکر رضی الله عنه د غرمې به راووته، رسول الله مبارک د غرمې راووته، اوږې و حضور پاک. نو چې راووت حضرت ابوبکر صدیق مخې له ورغې، د غرمې خلک خوب کوي، ابوبکره څنګه راووتې؟ وی د الله رسوله راووتم، ما وی که چې په حضور پاک مې سترګې ولګي او د مخ ته وله لږ نیغ نیغ وګورم، مخ ته لږ نیغ نیغ وګورم، دې ته مینه بیا وایي. بیا مینه دې ته وایي د وفات د رسول الله مبارک نه پس یو بیبي سترګې وویستې، ښځه سترګې وباسي، ښځې سترګې ایستل خو ښه نه دي، خو دا یو انداز ته رسېدلې ده، عشق یو انداز، دا دې څو کړه ځا دې ړنده کړه. وایي په هغه سترګو به څوک کم چې رسول الله مبارک پې نه ښکاري،
او هغه حضرت بلال چې رسول الله مبارک ته بانګونه وي لړ شام ته وتښتېد. اے بلال دا څه کې شام کې څه کې مدینه دې پرېښوه رسول الله مبارک کله دې پرېښو خلک خو دې پسې ارمانونه کوي خلک خو دې پسې تمناګانې کوي دا څه کې آها په هغه مدینه به څوک هم چې رسول الله مبارک پکې نه ښکاري. نو شام کې د تخکاري څه چې شام ته ځي وی نه که نه نقشې مې پړه پرتې دي نقشې د بلال پړه پرتې دي چې به مې بانګ وې نو په یو سترګه به مې په قبلې ته کتل او چې حضور پاک په مصلی ناستو نو په بله سترګه به مې هغه ته کتل. نو ما به په ډېر شوق چې بانګ ووې او په مینه نو امیم یاد دی چې رسول الله مبارک یو ځل ما ته آواز وکړو بخ بخ یا بلال واه واه ای بلال. نو نن چې زه بانګ ویم نو هغه مصلی باندې هغه چهره ما ته ښکاري هغه بخ بخ ویلو والا واه واه ویلو والا شته څوک. نو په شام کې خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده نو په خوب کې ته حضور پاک ګیله وکړه بلاله دا وفا دا بے وفائی دا یارانه دا دوستانه چې زه لاړم تم لاړې بس خو چې ویښ شو وی مانه رسول الله مبارک ګیله کوي. نو راغی مدینې ته نو چې مدینې منورې ته راغی صاحب جشن شو په مدینه کې او بلال راغی. نن به بیا هغه بانګ ویل کېږي چې کوم به بلال د رسول الله مبارک په مخ کې وي او نن به یو ځل بیا د حضور پاک نقشه مونږ ته راجم دی شي هغه دور به بیا را یاد شي هغه سترګې به مو بیا ډکې شي هغه زړونه به مو بیا ډک شي هغه نقشه خو به لږه راښکاره شي که نه چې بلال راورسېده ښځې ماشومان واړه لوی دا په کوټو ورته ولاړ دي او خوشحاله دي چې څو میاشتې پس د حضور پاک د جون نقشه نن موږ ته ښکاره کېږي خوشحاله خوشحالي ده. بانګ وخت شو بلاله اله شا به وي نه 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 بلال بانګ له نه دی راغلی بلال نه حضور پاک ګیله کړې ده نو ځکه راغلی بانګ له نه دی راغلی بانګ به بلال نه وای نه 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 خامخا به وی. نو حضرت حسن و حسین د انوسي د رسول الله مبارک ور په جرګه راوستل وای وای نو دا جرګه به څوک چته مانی د دې بچو ماشومانو جرګه اوهو وی وجه نه مې کنه نو هغه ځای ته وختې د حضور پاک په جون کې وی کم ځای کې بانګ وی نو چې بانګ یې شروع کړ کنه اشهد ان لا اله الا الله تورسید او بیا وی اشهد ان لا اله الا الله او بیا وی اشهد ان محمد رسول الله او د رسول الله مبارک دینوم له ورسید پس مکه پریوت به هوش شو وی وجنه مې پرې دې مې نه وای مکه پریوت به باقی نیم بانګي وی باقی ونه ویل شي دې ته مې نه وای دیتا مینا ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی تزی بڑے والی دی بڑے نہ خلا کا پینسیو چتی دی گیٹو دی نیمو پنڈو کی دی رشتہ داران رہا یا عثمان دا سکے پینسی دی نیمو پنڈو تا رسول دی دا سکے خلق دا پورے خان دی همون عادت خدا دی چې پنسلان دی در باندې چل شوی دی ټول ماشومان در پورې خان دي ښځې خان دي سړي در پورې خان دي اوهو اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحکما هذه عزرة رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې قمقلو خلقو د وجه د رسول الله مبارک سنت پرېدم دا د پیغمبر د لنګ ځای دی دقه ځای دیتا مینا وای جامم د پیغمبر پشان او په د حضرت حذیفه بن الیمان نه په فارس کې نوړی غورځېږي پزمکا نو رسول الله مبارک فرمایي چې نوړی پزمکا وغورځو چته کا او چې کم خاور لګېدلې دی هغه ته لري کا باقي خلې ته وځي چې نوړی پزمکا پرې وته لروچته کړه
دغه چلې وسره وکړه خاورو ځای ته وغورځو باقي خولې ته بس مجلس کې زاړه وزیران او مشیران او خلک ناست دي یو بل ته سترګې رودي وویل دا وګوره دومره حیرتناک هلکه بله راواله که نه وړی خور نه راواغېسته دی پې پوه شو چا ورته وی دا ټول در پورې پټ پټ خاندي اوهو وی د پیغمبر سنت دې قمقلوله پرېږده دې ته مینه وایي دې ته سیرت وایي دې ته سیرت نه وایي چې ته لګیا یو دغه یو ورځ باندې خوشحالي وکړه بیا چوټي دې ته سیرت نه وایي ها د رسول الله مبارک پیدایش باندې چې کم سړی خوشحاله نه شو مسلمان ځان ته وایي دا د سر نه مسلمان نه دی د خدا وایي چې څوک د رسول الله مبارک په پیدایش باندې به د خپلې خوشحالۍ اظهار به کوم زم الحمدلله چې ما له خدای داسې ښکلی پیغمبر او که یو سړي دا ولې دنیا ته راغلی دا ولې پیدا شوی دی او دا سړی نقشې ختمې کړې او نوي دین یې خور کړو دا مسلمان کېدی شي نه دا خو زما د زړه ایمان د جذبه ده زما خو لیکن دا نه چې صرف دا یو ورځ خوشحالي وکړم او بیا چوټې بیا مونځ هم نه کوم بیا د پیغمبر نقشه مانه یېره د پته نشته هېڅ نه یم خبر دې ته مینه نه وایي مجنون راغی د لیلا د کوڅې ته مخامخ ناست دی بیابان کې ناست دی د لیلا د کوڅې په لارو کې څه نه ناست دی که چې ته دا راووته زما پلوی مولیده لاسې مولیده لقد أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ها د لیلا په کوڅو ګرځم نو کله دا دیوال ښکلوم او کله دغه دیوال ښکلوم وایي په دې دیوالونو عاشق نه یم خو دې دیوالونو کې دننه چې څوک پراته دي په هغې عاشق یم هغه عاشق یم د رسول الله مبارک په کلی کې حضرت امام مالک غوندې شخصیت په سورلی نه ګرځي چا ورته وی چې تا ولې په سورلی نه ګرځي رسول الله مبارک ګرځي دی حضرت ابوبکر ګرځي عمر ګرځي بلال ګرځي او ته په سورلی په دې کلي کې نه ګرځي وی پخپو چې ګرځم دې نه مې رغېدل نشته خامخا به ګرځم خو چې کومه خوره کې لاندې رسول الله مبارک پروت دی نو مالک په هغه خوره کې په سورلی نه ګرځي دې ته مینه وي نه شو دغه نن نشم کولی تاسو ته به څه ووایم خو جلکې درته وایم سیرت د پیغمبر دقه دی چې د هغه په طریقه عمل وکړه نه چې د هغه په پیدایش یو ورځ خوشحالي وکړه بیا چوټي کړه او د هغه د پیدایش په ورځ خیرات وکړه بیا چوټي کړه نه د رسول الله مبارک په شان شکل جوړ کړه د هغه په شان عقیده جوړه کړه د هغه په شان اخلاق جوړ کړه د هغه په شان کردار جوړ کړه نشو کولی 100% یو فیصد هو که کنه یو 2% هو که کنه چې کم فرض دي خامخا به کې چې کم واجبات دي خامخا به کې دما خو انګریز خوښ دی دما انګریز خوښ دی د هغه جامه مې خوښه دا خشته ده دما خو انګریز خوښ دی د هغه شکل مې خوښ دی راته مزېدار ښکاري دما خو انګریز خوښ دی د هغه په شان جامه مې خوښه ده د هغه په شان سر د هغه په شان ګیره خفه کېږم نن خو ګیره کې نقشې جوړې شوې دا لا بیا خنداګان په ګیره کې للون کړی دی للون ورته وایي که ظفر لالا للون ګیره کې للون ځه اوس څه کوې اوسه چا په ګیره کې دلته خریلی ده او داسې کړی ده او دلته پکې پنجغاښې راښکلی دی دلته پکې ګوټ کړی دی چا دلته پوټینۍ پرېښې ده دا باقي خریلی ده چا پکې دلته کې پنجه جوړه کړې ده چا ته سروه جوړه کړې ده او چا دلته کې داسې هغه بل شان شی غوندې مې بل یو ځای کې ولیده چا یو شان مړه نو د پیغمبر شکل پورې خندا کې خندا کې ولې د پیغمبر نقشه د تسپکه ښکاري توبه بس الله ته سر به سجود شه روبه دې نیسي والله که دې بیا پرېږدي مکه ټوقې خنداګانې مه کوه پیغمبر پورې خندا مه کوه رسول الله مبارک د خدای ډېر لوی نیازبین دی الله ته ډېر محبوب و د خدای محبوب ته سپک مه ګوره د هغه نقشې پورې خندا مه کوه د خدای نه ویرېږه او ځان ته به مسلمان سمې پرېږده مزېداره یې پرېږده ښایسته پرېږده چې څنګه کوه او که نه یې پرېږدې ویې خرایه وایې زه ګناه کوم ګناهګار خو استهزا او ټوقې ملنډې خو مه کوه
ملنډې ولیکې. نو مجنون هلته کېناسته، نو لیلا ته چا وی هغه پاگل خو راغلی دی هغه ځنګل کې دلته ناست. وی دی څه خوري؟ وی سم نه څه خوري، پلار کور خو یې دلته نشته او نه پټی شته او نه څه زمینداره شته. نو یو وینځلی یو جام پی ورکړی، دا دی نیکبخته یو څه چې دا خو اوس جام پی صاحب مجنون له ورسېدل. چې پی ورسېدل مجنون ته هغه وینځوی دا پی اوس هغه غریب پپی اوس کم ځای او په خپلې شک کې پروت و. دا پی اوس کوي کم ځای دا یې کم ځای نه راوړی. وی دا لیلا را کړي پی اوس کړ. تاریخ کې خو دقه را دي چې خوشحاله شو پی اوس کړ. هسې زه په دې زړه کې وایم، په دې زړه کې چې ورته یې وایي چې دا لیلا را کړي دي چې دې غریب به څونه په هغه روزو ته چورلکونه والي هسې به درته نخرې به یې کړي چې هو دې پورې لیلا لاس جنګېدلی دی، د هغې په لاس د چیلی نه اوتي دي او هغې راله پیو کې اچولی نظر چې سپی یې ښکلی دیوال یې ښکلي چې پی به یې تېرېدل څنګه پی اوس کل سال لیلا بل جام ورکو. او یو بل چې ته څوک خبر شو چې لیلا خو پی ورکوي، هغه راغی د دې غریب نه مخې ته ورخ هغه ونیو او ورخ پرېوت. او چې دې پی وړل دی وینځې سار له، نو دا بل ورته وایي دا چې کوم مجازي عاشق دی. وی څه کې؟ وی دا لیلا مجنون دی عاشق دی دا پی وړل. وی زه مجنون یم زه عاشق یم زه لیونی یم جوړی نشته. بس هغې وی ډېره ښه دلی پی ورکړل اخوار پاتې شو. اوس لیلا پی ورکوي او وینځې وړي دی بل لی ورکوي دی مجازي له هغه حقیقي پاتې دی. چې څو ورځې تېرې شوې نو لیلا وی چېره دا ورګه ګورو دا مجنونه خو نه دی خبر چې پی چا له تلي دي او ګورو چې دا واقعي دی عاشق دی په ما باندې او که داسې گپ شپ لګوي. نو وینځې ته وایي داسې وکړه نن دا جام یوسه او د مجنون ته ووایه چې لیلا وینه غواړي پته به اوس ولګي. نو چې دله ورغې چې چا پی څکلي وه مجازي ورته وایي چې جام یې یوړو او ته وی پی دې راونړل؟ وی نن پی نشته لیلا وینه غواړي. وی پی راوړه اوږې ما پی راوړه. وی نن پی نشته لیلا وینه غواړي. وی پی راوړه اوږې ما. وی نن وینه غواړي وینه. او ته څه وایي؟ وی وینې والا هغه لیونی شاته ناست دی زه پی والی یم. یو پی د سره یي خوراکه کنی وینه هغه نه غواړي. نو هغه له چې ورغې وی هغې غریب خو یو ورځ پیس کړي و باقي خو د بل والي دي ظالم. ورغې ورته بشیر جان ناست و بشیر جان ورغ نیول چې خو د والی دی. نو هغه بل چې دی هغه لا ورغې غاصدي لا چې څنګه ورغې ورته ویل لیلا پی وینه غواړي. یو ورځ غریب کړي هله وی راکه. نو په یو اندام کې ستن منډي او وینه ترې وباسي چې د لاس به یې خوښوي که د مخ به یې خوښوي که د خپې به یې خوښوي که د خېټې به یې خوښوي جام یې وله ډک. نو دا چې موږ وایو د وینې مجنون د پیو نه خفه کېږي موږ د پیو مجنونان. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه بار راووتل. چې بار راووتل یو باندې راغی. باندې سي نبی علیہ السلام ته وایي چې الله رسول زما قوم ما مسلمان کو او ما ورته وایي چې تاسو مسلمانان شئ نو خدای به ډېر لوی رزق درکوي. دا خلق دنیا ډېره غواړي که نه او خدای به مال هم درکوي او خدای به رزق هم درکوي او خدای به ډېره ډوډۍ درکوي. نو زما قوم مسلمان شو. اوس چې مسلمان شو نو قات پرې راغی وږي دي شی یې لوړې شو. اوس یارېږم چې رانه واپس ونه تښتي. زمونږ باباجي یو ځل خبره کوله د بادرخیلو کندي کې یو سړی خو نوم یې نالم هغه ما ته نوم هم اخیستی وی چې خلک ورپسې لاړل چې راځه مونځ له وی چې زه مونځ نه کوم. وی مونځ وی ما پورې مونځ سپېره دی د خواني بوډاګان هم عجیبه. وی خیر خلکو ورته وی چې نه مونځ چا پورې سپېره کېږي نه ته راځه بختور دی رزق کې برکت پیدا شي خیر به شي. وی جومات ته راوسه اودس یې پیوک. وی چې په مانځه څنګه ودرېده او سجدې له لاړ د بدو رشامتو په سجده کې هلته چې د مچۍ پرته وه په دا تندي ټاک ورکړ رکات له وتښتېده او چغې یې جوړ کړې زه ته نه یم چې ما پورې سپېره دی زه ته نه یم چې ما پورې سپېره دی. نو باید سړی سپېري او د زور منځ یې قبول. نو خبره دا وه
چې هغه اوس وي تختی واپس را لاړ نشي. الله رسوله زما څه مدد وکړه. خلک ناجوړه شو. یو سړي رسول الله مبارک دی، یو صحابي وی اسألک مرافقتک فی الجنه، وی په جنت کې ستا مرګرتیا غواړم، جنت کې ستا مرګرتیا غواړم. وی سوچ وکړه. وی نه غواړم. وی ګوره سوچ وکړه لغوندې. وی غواړم. وی ګوره یاد وساته که جنت کې زما مرګرتیا غواړي نو فقر له لوښې تیار کا، غریبۍ له لوښې تیار کا. چې څوک جنت کې زما مرګرتیا غواړي چې ما سره به نو هغه له فقیري او د رزق تنګي دونه تیزه په منډه ورځي لکه سیلاب چې په منډه یو ځای ته روان. خدای دې مونږ ته خیر کړي، مونږ ته دې خدای خیر کړي. ویریږو قسم په خدای مونږ یې مفتو کې خو زه خو یې مفتو کې غواړم. وروره قصه اسانه نه ده، ګرانه ده. خدای دې مفتو کې مونږ د رسول الله مبارک ملګري کې هغه وي څه د بورې زوی وي څه خو بویه که نه. رسول الله مبارک ته باندې سیده قصه وکړه چې رانه خلک واپس ځي، مې رزق به راشي او رزق لاړ. نبي اسلام علي صاحب ته وکتل چې څوک؟ علي صاحب یې چې سم نشته. یو یهودي ولاړ دی، زید ابن دسنه یهودي، او په یو مقصد راغلی دی. ورته وایي که زه به دله درکړم پیسې قرض، خو په یو شرط چې د پلانکي سړي د کجورو باغ دی هغه کجورې به راکوې. نبي علیه السلام ورته ویې نه د سړي د باغ نوم ماله، دا ګناه ده. مطلق یې ووایه چې دونه کجورې راکړه، که د هغې باغ یي که د بل، که زه تا سره د هغې باغ د کجورو واده وکړم او هغه باغ کجورې ونه کړي او یا وکړي او هغه ودوړېږي یا خراب بیا به څه کېږي. نو یو خاص باغ مه یادوه او ووایه چې دومره کجورې راکړه، بس وی ټیک ده 80 مثقاله سره زر به زه درکړم، ماله به دومره کجورې راکړې، د هغې اندازه یې ورته وکړه. نبي علیه السلام یې ټیک شو. هغه سره زر یې 80 مثقاله واغېشتل او پیغمبر مبارک مجیبه سخي دی ابانډیسي یې ورکړل. وی ځه خو انصاف وکړه، انصاف. او دا په دې خپل قوم دی تقسیم کا، دې ته مؤلفة القلوب وی. پیغمبر علیه السلام خو بل شان سخي وکنه. یو باندې وی 80 مثقاله، یو مثقال سلور نیمه ماسه تقریبا سره زر دی. دغه اختلاف پکشتا، خو سلور نیمه ماسه سره زر او دا 80 مثقال دي. ته ضرب ورکا چې څونه به جوړي. وی دا یو څه او د انصاف نه کار وال. چې هغه نیټه ته یو دو درو دي پاتې شوي، رسول الله مبارک دی یو جنازې نه راته، نو یو ځای کې سوري تر دیوال کې ناسته، دغه زید ابن دسنه ورپسې راغی او دو درو دي پاتې دي. او سره حضرت ابوبکر هم ناسته رضی الله عنه، حضرت عمر هم ناسته رضی الله عنه، نور صحابه هم دي. دا زید ابن دسنه د یهودي ورته وایي وی مال خپل قرض راکړ، خو دو درو دي پاتې دي، کجورې راکړه. او فورا بدرت شروع کړل. تاسو د عبدالمطلب بچی چې یې کنه د خلکو پیسې خورئ، خلکو نه مال والي بیا ول نه ورکوي او د خلکو پیسې خورئ او ما نه مال واغېسته او ته نه راکې. یا د خدای بنده دا خو لا دوه درې ورځې ستا پاتې دي که نه. نو عمر صاحب خو ناستو په موقع هغه وی په ارام کې نه ګنیو. که نبي علیه السلام نه وی اوس به دې سر هلته پروت و تا نه به دلته پرته وه. خو دوه درې ورځې ستا قرض کې شته، په دې طریقه څوک قرض غواړي؟ پلار نیکه خلکو نه کنځې، بیا زمونږ په مخ کې زمونږ پیغمبر ته بدرد وی، ولې مونږ څه شوي یو؟ غیرتي خلک خو شته. رسول الله مبارک مسکی شو. پکار دا و چې هغه سړي ته یې ویلو چې او که نه عمر ټیک وایي ستا خو دوه درې ورځې شته که نه. رسول الله مبارک مسکی شو او حضرت عمر ته وایي وی عمره تا نه مې د دې خبرو توقع نه وه، د دې خبرو امید نو، تا نه زما د یو بل څیز توقع وه. زم محتاج او ما ته به دې نصیحت کړی، دې محتاج او ده ته به دې نصیحت کړی، تاسو ته غیرې ورته ولې وو؟ ان لصاحب الحق مقالا، څوک چې قرض غواړي خامخا دوه درې خبرې کوي. نو زم محتاج او دې محتاج او دې څنګه محتاج ده ته به دې وایي چې قرض غواړي په نرمۍ وغواړه، تاسې به دې ویلي او ما ته به دې نصیحت کړی. څنګه نصیحت؟ چې د الله رسوله چا نه قرض والی درې ورځې مخکې وله تیار ساته. زمو دا دې ته پیغمبر وایي. زه حیران یم چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم له کوم اخلاق ورکړي، کوم خوی خدای ورکړي. ځکه خوی د بل چې خپل خوی دې سم نه د بل نشي سمولی. وی عمر لاړ شه دل خپل حق ورکا، وی دلته راشه یو 2 منه ولا زیاتی ورکا.
رټه او دې رټه شیخ هلال هغه خپل حق یې وله ورکړ 2 منه زیاتي ورکول زید ابن دسنه ورته وی دا ولې راکې د ما حق پوره شو وی دا تا ته ما لږ وچېړلې نو حضور پاک وفرمایل چې لږ دې خفه کړه یو 2 منه وله زیاتي ورکړه دې ته مینه بیا ورته وی عمره ما پېژنې وی نه وی زید ابن دسنه مې نوم دی د یهودي او د یهودیانو هغه علامه